السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم دوستانو، په نننۍ ویډیو کې درته داسې طریقه درپېژنم چې په واتساپ کې څوک مونږ ته میسیج وکړي، مونږ یې ونه ګورو، هغه میسیج هغه کس چې څنګه ستاسو د واتساپ نه ډیلیټ کړي نو بیا تاسو نشئ کتلی. نو دا طریقه در زده کوم چې تاسو څنګه کولی شئ که چېرته څوک یو کس تاسو ته میسیج وکړي بیا بیرته درنه ډیلیټ کړي، تاسو کتلی نه وي خو بیا هم تاسو وګورئ هغه ډیلیټ شوي میسیجونه چې تاسو ته په واتساپ کې شوي وي تاسو نه وي کتلی، هغه کس تاسو نه ډیلیټ کړي وي، تاسو بیرته بیا که ډیلیټ هم کړي بیا یې څنګه کتلی شئ. نو د دې لپاره د یو اپلیکیشن ضرورت دی. د دې اپلیکیشن نام تاسو ګورئ، د دې لینک تاسو ته په ډسکرپشن کې ملاو شي یا یې په اولنی کمنټ کې ګورئ. دوستانو، کله چې د دې اپلیکیشن دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ له پلی سټور څخه یا له ډسکرپشن لینک څخه، نو دوستانو دا به تاسو آن کړئ. ګورئ په دې کې ما سیټینګ کړی دی. اوس زه تاسو ته درښیم څومره هم چې ماته میسیج راځي. دوستانو دلته کې ګورئ په دې اپ کې یو څه نه څه اډ راځي کله نه کله، نو دلته کې تاسو ته دا نشان درکوي، په دې نشان باندې به کلیک وکړئ. په دې نشان باندې کلیک کولو سره دلته کې ټول اپشن درښیي. زه اوس تاسو ته د دې اپ کار درښیم چې دا کم کارونه تاسو ته کولی شي. دلته کې ګورئ چاټ اپشن کې ټول میسیج هغه کسانو چې تاسو ته میسیج کړي وي که بیا ډیلیټ کړي هم وي دلته کې به تاسو ته پرته وي د هغه کس نام، د هغه تصویر، د هغه هر څه. دلته کې دوستانو سټیټس اپشن ګورئ. په سټیټس کې کمی سټیټس چې ستاسو ملګرو اپلوډ کړي وي که بیا ډیلیټ هم شي دلته کې به تاسو ته پرته وي. ایمیج اپشن دی، ویډیو دی، وایس دی، آډیو دی، ډاکومنټس دی. په آډیو کې تاسو ټول هغه وایس میسیج کتلی شئ کمی چې تاسو ته په واتساپ کې رالیږلي شوي وي، که بیا ډیلیټ شوي هم وي تاسو ته به دلته کې سیو پرته وي. که چېرته دغه شان اډ تاسو ته پکې راشي نو په دې نشان باندې کلیک کوئ، بیا په دې ضرب نشان باندې کلیک کوئ نو هغه اډ به ختمیږي. اوس دلته کې دوستانو په دې اپ کار باندې خو پوه شوئ. دلته کې تاسو ته سیټینګ اپشن درکوي، که چېرته موږ په سیټینګ باندې کلیک وکړو د دې تیم ور چینج کولی شو، فینګر پرنټ یعنې د ګوتې لوک پې لګولی شو په دې اپ باندې. نو دغه شان ګیلري ډیټا ډوپلیکیشن، همدغه شان هایډ وارس ډیلیټ ډیټا. نو دا ټول سیټینګونه دي دوستانو چې دا په دې اپ کې تاسو کولی شئ. د دې سیټینګ نه بیرته وتلو لپاره په دې نشان باندې کلیک وکړئ. نو دوستانو دلته کې ګورئ د دې اپلیکیشن کې به موږ تاسو سیټینګ څنګه کوو. د دې لپاره به دا یو اپلیکیشن تاسو واتساپ بزنس واتساپ ته ټول لپاره چې کوم دی دا یو اپ تاسو استعمالولی شئ. دلته کې په دې همدې اپ آیکون به تاسو ته ښکاري، په دې باندې به کلیک وکړئ. ګورئ په دې باندې کلیک کولو سره به یو څه نه څه لوډینګ وکړي. کله مو چې دا اپلیکیشن خپل موبایل کې انسټال کړی وي هغې نه وروسته دلته کې تاسو ته دغه شان اپشن درکوي، تاسو ته به ښکاري. اوس دلته کې موږ په دې اپشن باندې به کلیک وکړو، بیا دلته کې راځي د همداسې ټیک دی، بیرته د بیک بټن وهئ. دلته کې دا بټن که تاسو ته ښکاري په دې باندې کلیک وکړئ، بیا راشئ بیا په همدې غشي نشان باندې کلیک وکړئ. دلته کې تاسو ته الاو نه وایي الاو باندې کلیک وکړئ. اوس دلته کې دوستانو دلته کې تاسو سټیټس الاو کول غواړئ، په الاو باندې کلیک وکړئ. بیا دلته کې راځي یوز دیس فولډر وهئ، بیا په الاو باندې کلیک وکړئ. بیا دلته کې وایس درته ښکاري، په دلته کې هم په الاو باندې به کلیک کوئ. بیا کومه فولډر چې تاسو سلیکټ کول غواړئ یا صرف په یوز دیس فولډر باندې کلیک وکړئ، بیا په الاو اپشن باندې کلیک وکړئ. دلته کې دا اپشن درکوي، په دې ځای کې به هم په الاو باندې کلیک وکړئ. دلته کې یوز دیس فولډر باندې کلیک وکړئ، بیا په الاو باندې کلیک وکړئ. اوس دلته کې هغې وروسته په دې اپ کې په دې اپشن باندې کلیک وکړئ. دلته کې بیا په همدې غشي نشان باندې کلیک وکړئ. دلته کې تاسو ته وایي ګو ټو سیټینګ، په ګو ټو سیټینګ باندې کلیک وکړئ. دلته کې همدې اپلیکیشن نام چې کوم دی هغه به تاسو وګورئ. موږ لاندې راځو، دلته کې د دې اپلیکیشن نام دی، په دې باندې کلیک کوو. اوس دلته کې دا اپشن چې کوم دی دا موږ ورته ان کوو. د دې ان کولو سره دغه نوټیس تاسو ته درکوي. نو داسې څه خاص مشکل نه لري، خو بیا هم دا تاسو وګورئ ویلولئ. هغې وروسته په دې اپشن باندې مارک وکړئ. دلته کې په اوکې باندې کلیک وکړئ. په دې اپ کې زموږ سیټینګ چې کوم وشو. اوس کله چې موږ راشو دلته کې بیا به یو څه نه څه لوډینګ کوي، بره تاسو ته اپشن ښکاري. دلته کې له دې ځای څخه تاسو کوم اپ چې دی هغه سلیکټ کولی شئ. اوس ګورئ دا واتساپ دی، دا واتساپ اټومیټیک تاسو دلته کې به سلیکټ وي، خو تاسو که غواړئ واتساپ بزنس سلیکټ کړئ د دې ټول میسیجان تاسو ته دا اپلیکیشن سیو کړي، نو په دې باندې کلیک وکړئ، دا هم آن کړئ. ګورئ په دې باندې کلیک کولو سره دا اپشن چې کوم دی آن شو.
دلته کې دوستانو اوس تاسو ته زه درخوایم ټلګرام هم غږ کولی شئ، میسنجر هم غږ کولی شئ. په دې میسنجر کې څومره میسیج چې راشي، په دې ټلګرام کې چې څومره راشي، په دې واتساپ بزنس کې واتساپ کې د ټولو کې چې څومره میسیج راځي تاسو ته به دا اپ سیو کوي. کومې طریقې سره به تاسو ته ښکاري هغه تاسو وکتل د ویډیو په اول کې. بیا هم که چېرته هغه میسیجان تاسو راشي، هغه کسان تاسو په میسنجر یا په واتساپ بزنس یا په واتساپ کې ونه ګورئ، هغه کس یې ډیلیټ کړي، نو بیا به هم دا اپ کې تاسو ته پرته وي. که هغه کس یې ډیلیټ هم کړي له ستاسو واتساپ یا واتساپ بزنس یا ټلګرام یا له میسنجر څخه، نو د دې اپلیکیشن بالکل همدا کار دی. دلته کې به تاسو بیک بټن ووهئ، همدې اپلیکیشن کې دلته کې دا کلوز اپشن باندې کلیک وکړئ. اوس دلته کې تر اوسه پورې کوم میسیج نه دی راغلی. کله چې تاسو واتساپ ته څوک میسیجان ورولګي، تاسو کتلی نه وي، هغه کس یې ډیلیټ هم کړي، بیا به هم دلته کې تاسو ته د هغه میسیجان پرته وي. نو د دې اپلیکیشن همدا کار وو. که چېرته مو دا ویډیو خوښه شوې وي، ویډیو ضرور لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. همدارنګه ښایسته معلوماتو لپاره دوستانو موږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو د لیاله په امان.